السلام علیکم ګرانه دوستانو، هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. اسلامي او غربي حقوقو تاثیر د ښځو پر صحت. راځو موږ په دنیا کې یو غربي حقوق لرو او یو هم اسلامي حقوق لرو چې اړوند باید موږ بحث وکړو. راځو د غربي حقوق د 50 کاله کېږي چې منځته راغلي دي او په دا 50 کالو کې تاسو به لیدلی چې د نیکار اعلان کېږي، د ښځو د نیکار اعلان. یو ډینګر باریکه انجلۍ باندې دا اعلان وکړي او یا هم په یو ډینګرې باریکې انجلۍ باندې ښځې باندې دا اعلان وکړي. دغه اعلانات او یا هم د ښځو اندام ډیر ډینګر کول دا د ښځو پر رواني صحت باندې د بد تاثیر سبب کیږي. زه تاسو ته یو مسئله ووایم چې روانشناسي دا اړوند ډیره څیړنه کړې ده. دغه ښځې و میډیا ته رایستل، ښځې و رسنیو ته رایستل، لڅ سر ښځې درول، ښایسته وریښتان مصنوعي ور پر سر کول، دغه ټول شان د ښځو پر رواني صحت باندې بد تاثیر کړی دي. په تلویزیون کې په خبرو کې یو ښځه راځي چې ډېر یو ګڼ ښایسته وریښتان لري، چې په طبعي نګاه څخه دغه رقم وریښتان درلودل یو ډېره سخته موضوع ده، یعنې په سختۍ سره د ښایسته وریښتان پیدا کېږي. ډېر یو ډینګره باریکه انجلۍ، اندامونه ښکلي، میکاپونه کړي، عملیاتونه د چهرو کړي، دا شان و ښځو ته رواني ستونزې پیدا کړلې. او دغه 50 کاله کې چې دا ښځه و میډیا ته راووتلې او یا هم د ښځو څخه رسنیزه سوء استفاده وسول، یو شی په ښځو کې منځته راوړستل سو چې ښځو خپل ځان باندې د یو شي احساس وکړي، پر ځان باندې د اشیاو احساس وکړي. لکه دا پنسل زما په لاس کې دی، دغه رقم لکه دا چې یو شی دی، ښځو هم پر ځانو باندې د شی احساس وکړي. وایي ځان یې شی احساس کوي ښځو، او ځان شی حس کول، خپل ځان یو شی حس کول د ذهني منابعو د کمښت سبب کیږي. یعنې دا ذهن چې کوم منابع د انسان په د سرس کې ورکوي دا د کمښت سره مخ کیږي. وایي د ښځو د ژوند معنا له منځه ولاړه. د کور د ښځو هڅه دا ده چې ځان ډینګر کړي. وایي ځان شی حس کول ځینې بدې پایلې لري چې هغه پایلې یې لاندې رواني تجربې لري. دغه رواني تجربې ښځې د ځان د شي احساس کولو په صورت باندې لري. د شرم ډیروالی، خپل په وجود باندې شرمیږي. بل د اضطراب ډیروالی، مبهم ویره لري، الا چاغه نسم، اندام می خراب نسی، وریښتان می خراب نسی، وریښتان می تویږي. د مثبت جوش یا د هیجان کموالی. موږ ټول انسانان باید په وجود کې یو هیجان ولرو. زه ښایسته یم، زه د قدر وړ یم، زه د عزت وړ یم، زه د احترام وړ یم. دا شیان د منځه ځي. وایي زه باید ډینګره یم، زما باید ځیګر داسې، زما باید کوناټي داسې، زما باید وریښتان داسې. که دا شیان نه وي، زه چې کوم هیجان مې د ژوند د منځه ځي. د بدن نښو ته نه حساسیت کول. بدن ځینې نښې پوښته لري. وایي زه وږی یم، ډوډۍ راکړه، ډوډۍ نه ورکوي، خو دا ناجوړي منځته راولي. د رواني صحت خطرونه ډیروالی، ډیر رواني ستونزې د دغه احساس څخه منځته راځي. د خوراک او څښلو ناجوړي منځته راځي. وږی ډوډۍ نه خوري، یا ګډ سړی کې زړه و ډوډۍ ته نه کېږي. یو ډول عصبي بې اشتهایي ورته رامنځته سي، هېڅ شي ته یې هوا نه کېږي چې ویې خوري. او یا یې هم خوراک ته هوا کېږي، هوا وخوري، خوراک وخوري، د دې بیرې چې چاغه نه سي، خپل خوراک سوي شیان بیرته راکوي کې په ستوني ګوتې چخي خواره وګرځوي، چې دغه د دې سبب سي اته غاښونه یې خراب سي. د دا رقم ښځو ژور خفګان منځته راځي او جنسي مشکلات هم منځته راځي کله چې ښځه ځان یو شی احساس کړي. او په اوسنۍ شرایطو کې ډېرې ښځې پر ځان باندې د یو شی او یا هم بازاري شي احساس کوي، او دا د دې سبب کېږي چې دغه ناجوړۍ په ښځو کې پیدا سي. راځو اسلامي حقوق د دې سبب کېږي چې ښځه د قدر احساس ولري، د احترام احساس ولري، د ارزښتمندۍ احساس ولري. زه تاسو ته یو مثال درکړم. یو غربي جوړه وه، ما یې ټریټمنټ کوي، تداوي مې کوله. هغوی د ښځې د پزې عملیات کړی و، شونډان یې عملیات کړي وه.
ورځ یې کړي وې، باڼوګان یې کړي وه، وریښتان یې مصنوعي وه، ګرشان یې مصنوعي وه، بیا هم په مېړه سره په ژوند کې نه وه خوشحاله. یو مثال به زه تاسو ته ورکړم. دلته دا اوس کې چې طالبان حاکم سوله، د یو مولوي مېرمن وه، سره خوابدې وه. د مولوي زما څخه کومک واخیستی، د زما مېرمن زما سره پخلا کړه. ما چې د مېرمنې سره خبرې وکړې، ما د مېړه چې دومره غټ سړی دی، خوارکی چې خوابدی کړی دی. هغې ما ته ویل د بلا چې قد سړی دی. زما یې ویل ته کې تورې د بلا، ویل د ده ګناه ده، ویل دی به زما څه بخښنه غواړي. نو بلا یې ویل زه در ده څه کمي لرم، یعنې دا انجلۍ، هغه انجلۍ چې د غربي ټولنې د ما یې تداوي کړې وه، دومره یې ځان ښایسته کړی و، دومره یې فزیکي توجه ځان ته کړې وه چې ما ولیدل، زه داسې ورجذبه شولم. ما د عجبه انجلۍ ده. او دغه انجلۍ چې د مولوي سره یې جنګ کړی و، په هغه اندازه خو اصلا 1% هم د هغې په رقم نه و. نه یې داسې ظاهري ښایست درلودی، لیکن غرور یې درلودی. دغه شی د دې سبب کیږي د اسلام حقوق ښځه د غرور احساس وکړي، ارزښتمندۍ احساس کوي. او دغه غربي حقوق د دې سبب کیږي چې ښځه پر ځان باندې د یو شي احساس وکړي، وایي زه یو شی یم، اشیا یم، او زما څخه خلک په اعلاناتو کې کار اخلي، چې دا ډېر بد کار دی. په بزنس کې د ښځو څخه کار اخیستل کېږي. دا یو رواني څېړنه وه. ما یې تاسو ته مسایل وویله په دې هیله چې تاسو په دې پوه شئ. د دغه غربي رسنیو ښځو په رقم ځان مه جوړوئ، هڅه مه کوئ. طبعي ښځې، طبعي وریښتان، طبعي باڼوګان، طبعي وریځې، طبعي شونډان، طبعي ځیګر، طبعي بدن، دا او دا د رسنیو دا فرق سره لري. نو هڅه وکړئ چې د دا شیانو څخه ځان وساتئ او خپل اسلامي حقوقو ته پاملرنه وکړئ او ځان ته د ارزښت په سترګه وګورئ. مننه.